هغه کوم ګوره یو وارې داسې ټولنې ته وګوره چې د ټولنه کې زه د علم خپروم کوم مشکلات دي پکې چې د علم مخه نیسي چې نو هغه د مخې شیان به لرې کړي هغه بکتریاوې هغه ویروسونه هغه به ټول لرې کړي پس له هغه نه چې علم ته زمینه مساعده سوله په دې پوه سولې چې ټولنه ما سره اوس پرمختګ کولی شي بیا کولی شي زه به یې ښه مثال درته وایم د نن نه 50 کاله مخکې که ملا داسې ویلي وای چې مکتب او د علوم ټول فرض دي قسم په الله مرې پې پرې کوله ځکه هلته ټولنه د تعلیم دغه تعلیم سره څوک وه ورانه وه نو چې ورانه وله طالبانو نو ټولنه چې تا سره ملګري نسي هغه تعلیم هېڅ میوه نه کوي ته یې ورې ټولنه برابره که پس له هغه نه څوک وکړه مجل وکړه ما چې طالبانو کم کال باندې قاضي مبارکه ویلې که په هغه کال باندې یو ملا داسې خبره کړې وای چې قاضي هېڅ ګټه نه رسي قسم دغه په چاقوګانو باندې یې وهه مړ کوئ ما کوم کال باندې چې قاضي ویلې ډېر وخت نه کېږي که هلته مولا داسې ویلي وای چې قاضي هېڅ ګټه امت ته نه لري راځئ دا بدله کړو نصاب یې وباسو په چاقوګانو به یې وهلی مړ کړی به یې وځلی به یو نو هلته طالبانو ورونو فایده یې نه کوله دې خبرې ځکه ټولنه څوک وه جوړه نه وه ټولنې معاونت و کومک نه کو اوس ټولنه څوک سوې اوس ټولنه په دې پوه شوله چې قاضي مبارکه له منځه ووتله ګټه یې نشته دا یاد ساتئ طالبانو نه په دیوبند کې شته نه په ازهر کې شته نه په جامع اسلامي کې شته په نړیواله یو مدرسه کې هم نشته دا به خپله ځي که اوس سر ته تنبه کوئ راتلونکي 10 کاله هم لا ډېر دي تاسې به وګورئ چې افغانستان کې څوک نه وایي کنې دا دلته ټول افغانستان کې دا بیخي لکه تورات ته شي چا به چې نه ویلې لکه تورات چې نه ویلی شي کتاب راتلونکی یې ګورئ هلته ټولنه نامناسبه وه دا خبر چا نه سو کولی اوس چې ټولنه مناسبه سو اوسې وکړه هلته چا نه سو ویلی چې علوم عصري فرض دي اوس خو علت رباحته خبر را رسېدلی که نه او زړور ملایان لا وایي چې فرض عین ده فرض کفایي ده په امت باندې نو نن 50 کاله مخکې دا خبرې چا پلار هم نه سو کولی ځکه ټول نو که تا دا تعلیم شروع کړی وای اسانه به یې درته وایم نن 20 کاله مخکې چا انګریزي ویلې وای تاسو ته په یاد ده طالبانو د اصول شاشي و اشیا و هغې نه به یې استدلال کړه چې دا داسې نن 20 کاله مخکې چا انګریزي بچي ویلې هغه به داسې یو کمونیست طالب باندې مشهور نو چا تعلیم د انګریزي نه سو ورکولی ولې ټولنه نه وه جوړه اوس په ټولو دیني مدارسو کې د مکتب د کمپیوټر درسونه روان دي که روان نه دي روان دي که نه دي روان خو ټولنه څوک ده جوړه سوله چې یعنی مطلب دا ده چې ته یو تعلیم رواجوې نو ټولنه به د ځان معاونه کوي ملګري کوي بیا به څوک کوي اوس د افغانستان ډېر داسې ولایتونه شته هغوی خپله ځانونه پېژني زه نه ورته وایم په هغه ټولنه کې تر اوسه هم په مدرسه کې زه فکر نه کوم چې کمپیوټر څوک ویلی شي تېر نه یو 15 کلو پورې خو 15 کاله بعد به دوی هم وایي پلار به هم وایي قسم په الله به وي په زور له خپله به یې وایي خو هغه ټولنه تر اوسه پورې څوک نه ده سوي خو کاش کې اسلامي امت کې طالبانو ورونو هغه کار چې 10 کاله بعد به یې کوو 20 کاله مو مخکې کړی وای ګټه به مو که تاوان ګټه به مو تاسې دا اوس ټوله میډیا وګورئ طالبانو ورونو چې یو پوښتنه تېر نه کوئ یا ایرانیانو شویګانو کار پکې کړی یا طالبانو سلفیانو پکې کار کړی وابیانو که نه یو فتوا دغسې تېر نه وغواړه چې په دغه مسله باندې ماته معلومات راکړه یا به سلفي عالم فتوا درکوي یا به د شویه که فارسي تېر غواړي هغوی درکوي که حنفیت خو بیخي په جای پرېږده او داسې پروت ده وی چیم نشته اوس که نه وای بیا حرکت روان سوی ده که دې نه بعد کار اوس نه ده الله اعلم خو ناامید نه یو که ویې